الله الرحمن الرحیم. ګرانو ډیرو محترمو ملګرو، د ښکلاګانو د لفظونو د ښکلاګانو پاڼې ایډمن ورسره ملګرو ته ډیر سلامونه او نیکې هیلې. د نن 21 فروری ده او د 21 فروری په مناسبت سره یو څو خبرې کول غواړم. ملګرو، 21 فروری د مورنو ژبو بین الاقوامي ورځ ده. په ټوله دنیا کې دا ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په مناسبت سره په مختلفو ښاریو کې په مختلفو تنظیمونو د سوري لاندې پروګرامونه کیږي، په هغې کې غونډې رابلل کیږي او په هغې کې تقریرونه کیږي او د عالمي کچ باندې د دې ژبې د مورنۍ ژبې د لمانځلو په هکله او په عوامو کې د ژبې او د کلچر یا د کلتور په حوالې سره شعور پیدا کولو کوشش کیږي. دا ورځ چا او څنګه هغه شوه، د دې تاریخي پس منظر څه داسې دی چې په 1952 کې په ډاکا کې میډیکل کالج کې بنګالیانو طالب علمانو یو احتجاجي غونډه کوله، یو احتجاجي مظاهره وه. په هغې مظاهره کې دا مطالبه وه چې د اردو ژبې سره سره د بنګالي ژبې هم سرکاري حیثیت وګرځولی شي. په هغې مظاهرې کې چې کله شدت رالو نو بیا پې د چارواکو له اړخه ډزې وشوې او په هغې کې یو قسم خلک مړه شول، شهیدان شول. نو د دې ورځې په مناسبت سره په 1999 کې اول ځل چې کوم د یونسکو او د دې په هکله چې کوم د یو قرارداد راوړو چې دا ورځ چې کوم د یو عالمي ورځ وګرځولی شي. بیا په 2008 کې د جنرال اسمبلی د یونایټډ نیشن یعنې د اقوام متحده د جنرال اسمبلی نه هم قرارداد پاس شو او دغسې دا ورځ چې کوم دی په عالمي کچه په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې چې کوم دی د مورنۍ ژبو په حوالې سره لمانځل کیږي. په دې کې لکه څنګه ما مخکې هم عرض وکړو چې بنیادي مقصد د دې ورځې لمانځل دا وي چې یو خو ټول بین الاقوامي اقوام ته یا بین الاقوامي خلکو ته یا نفوسو ته یا ملکونو ته د دې اندازه وشي چې د هر ملک یا د هر قوم چې کومه ژبه ده دا د دوی شناخت دی او د دې اهمیت د هر قوم دپاره ډېر ضروري دی، ځکه چې د کوم قوم ژبه ورکه شي نو هغه قوم هم ورک شي او چې کوم قوم ورک شي نو هغه سپک شي. په دې حوالې سره چې کوم دی دا یو شعوري کوشش دی او په ټوله دنیا کې د دې ورځې لمانځ غونډې کیږي او په جوش و خروش سره پکې خلک حصه اخلي. همدې سره چې کوم دی دا لنډ پیغام سره زه ستاسو نه اجازت غواړم. ډېره زیاته مهرباني، د خدای په امان.